الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم، أو كما قال. کتاب ریاض صالحین یوسلو 45 نمبر بابو په باره د دې کې چې مریض تپوس کولو کې به مریض ته څه ویل کېږي، کوم الفاظ به ویل کېږي. په دې باب کې 8 نمبر حدیث دی. ابو سعید الخدری رضی الله عنه روایت ته ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: یقینا جبریل علیه الصلاة والسلام نبی صلی الله علیه وسلم تراغه د زیارت یا ملاقات د پاره ورته راغی، یا د الله پیغمبر مریضو د الله د پیغمبر ته پوس تراغه. فقال ورته ویلا: یا محمد، اے محمد صلی الله علیه وسلم، اشتکیت، تو شکایت کې د مریضتینا پتا باندې مریضته ده، بیماری او شکایت ته کې تکلیف دې درته. قال د الله پیغمبر ته: نعم، هو، ما باندې تکلیف دی، ما باندې مرض دی. قال جبريل علیه الصلاة والسلام ورته ویل، او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبريل علیه الصلاة والسلام په دې دم باندې او په دې دعا باندې دم کو: بسم الله ارقیک من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. روایت مسلم دے، معنی دے دعا دادا بسم الله أرقيك، په برکت د نوم د الله تعالی باندې زتا دم کومه، د الله د نوم په یادولو په برکت باندې تا باندې دم اچوم. من کل شیء یؤذیک، د هر یو هر هغه شی چې تا ته تکلیف درکوي، که دا غټ شیز وي یا دا ورکوټی وي، هر رنګه شیز چې په دې مخلوق کې دی او تا ته تکلیف درکوي، نو د دغې د الله په نوم په برکت باندې تا زه دموم. من شر کل نفس، د شر د هر یو هغې ناکاره نفس نه، خبیث نفس نه چې د هغې په وجه باندې تا ته تکلیف رسیږي. او عین حاسد، یا هغه سترګه د حسد کوونکي انسان چې کله تا ته وګوري او د هغې په وجه باندې هغه تا سره حسد کوي او تا ته د هغې د حسد په وجه باندې تکلیف ملاویږي، د دغې الله په برکت په نوم باندې تاسو د هغې حسد کوونکي انسان هغه د سترګو د والو نه او لګولو نه تاسو دموم. الله یشفیک، الله یې تا ته روغتیا درکړي، الله یې تا ته صحت درکړي. بسم الله ارقیک، په برکت د نوم د الله باندې تاسو دموم، د الله په برکت د نوم باندې تاسو دموم. څومره ښایسته دعا ده، څومره ښایسته الفاظ دي، څومره قیمتي دعاګانې دي. یعنې دا دعا دی دعا باندې جبريل علیه السلام د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دم کو. یعنې دې روایت کې مقصد دا دی موږ تاسو ته ښودلی دی، موږ او تاسو عاجز او فقیر خلکو ته ښودلی دی چې مرضونه به زیات شي، تکلیفونه به زیات شي، ډاکټران به په علاج نه پوهېږي. یو ډاکټر به وایي پلانکي ځای ته لاړ شه، بل وایي پلانکي ځای ته لاړ شه. لاشه د رب العالمین د عرض ذات دا نسخه ده، دا د الله نسخه ده. جبريل علیه السلام په واسطه موږ او تاسو ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه بشر دی هغې ته راوستل، هغې موږ تاسو ته وښودله. دا دم په مریض باندې واچوه، الله به ټیک ټاک. دې روایت کې یوه فایده دا ده چې مرض باندې خبر ورکول چاته، ما تکلیف دی، زما په سر درد دی او زه په عذاب یم، دا شکایت نه دی، دا منافي، دا د عقیدې د مؤمن سر نه ده. سړی ما باندې تکلیف دی ویلی شي، ډاکټر ته ویلی شي، کور والا ته هم سړی ویلی شي. یعنې دا ضد د عقیدې د توحید دا نه دی، او د شکایت سره کوم تعلق نه ساتي. او دویم دا چې شرعي دمونو باندې علاج کول دا جایز دی. شرعي دم باندې علاج کول، شرعي دعاګانو باندې علاج کول بالکل دا ټیک دی. خو دې لپاره خپل اصولي
دکانداری به سړی نه جوړوي، تجارت به نه جوړوي، پوسټري بورډونه به نه لګوي، فیسبوک ته به نه ورخیږي، انټرنیټ ته به نه ورخیږي، آنلاین دمونه پکې لا به ویل راوتي د آنلاین دم دې ځای سړی دمې په یوروپ کې، دې ځای سړی دمې په پېښور کې نه، بلکې آنلاین دمونه کوم شریع حیثیت لري. هر مؤمن ته د محمد رسول الله د خوانه اجازه ملاو ده چې دا دعاګانې څوک یادي کې ځان په خپله دموه، بچي په خپله دموه، اسی دا دمګورو بس ګرځیدل یو ځای ته تلل بل ځای. مؤمنې مسلمانې صالحه سړی د هغې خوله کې مسري ښه خبره د هغې ته چې ما دم که، یعنې که دا شریعت جواز لري د جواز په صورت کې دا خبره ده. نو درېمه فایده پکې دا ده چې دې روایت کې موږ او تاسو تنبیه په دې خبره ده دمونه چې کېږي ګوره د الله په نومونو باندې به کېږي او د الله په صفتونو باندې به کېږي، د الله په ذکر باندې به کېږي، د ځانه به څوک الفاظ نه جوړوي، شیطان پورې او فرعون پورې او جناتو پورې او پیریانو پورې وغیره وغیره پورې پناه نیولو، دغه شان د قسمه قسم د ځانه پکې الفاظ یې کول نه. دم چې کېږي تنبیه خبره ده د په دم کې به هغه الفاظ چې د الله نومونه ور باندې یاد شي، د الله صفتونه ور باندې یاد شي، د الله ذکر ور باندې وشي، د الله پورې تعوذ ور پکې بیان شي، دې ته ویل کېږي شرعي دم. د دې نه اخوا دمونه د ځان الفاظ جوړول داسې الفاظ جوړ چې هغه مبهم وي، هغه مجهول وي، هغې معنا نه ته پوهېږي، نه لوستونکی پوهېږي، دا کم شرعي حیثیت نه لري، بلکې که چېرته د مخلوق پورې تعوذ وي دا شرک دی، مخلوق پورې که چېرته پناه پکې پرته وي. او درېمه بله فایده پکې دا څلورمه چې دې روایت کې وګوره د الله پیغمبر باندې تکلیف دی، جبرئیل علیه الصلاة والسلام چا راولېږو؟ د الله راولېږو چې ورشه محمد رسول الله باندې تکلیف دی صلی الله علیه وسلم، د هغې علاج وکړه او په دې دعا باندې وکړه. وګوره چې الله تعالی د خپل پیغمبر څنګه حفاظت کوي، دغه شان د حفاظت الله د مؤمنانو هم کوي، دغه شان د حفاظت الله د موحدینو هم کوي، ملائکه د هغې دپاره ولېږي او د هغې علاج ورباندې کوي او د هغې حفاظت ورباندې کوي. او بله فایده پکې دا ده چې په دې روایت کې اثبات د دې وشو چې تاثیر د حسد شته دی. ګوره تاثیر د حسد دا شته ځکه د الله پیغمبر فرمایي کله تاسو یو کار کوئ، یو کار کې هغه پټ وکړه، اچھا ته ښکاره نه شي، ځکه چې ته به حسد کوونکی لري، هغه به ستا رکاوټ واقع شي، هغه به ستا د کار مخه ونیسي، تا به خلکو ته غلط معرفي کړي، ستا کار کې به دغه شان ته هغه بندش پکې پیدا شي. نو په دې روایت کې دا هم راځي ځینې خلک وایي ای زما توکل دی په الله باندې او څوک دی زما څه وکړي داسې کوم او داسې کوم، نه، دا د عقل خلاف کار دی. کله چې یو سړی کار کوي هغه په حکمت باندې کوي، حکمت الله را لګړي دی، عقل الله را لګړي، خیسته دین الله را لګړي، حسد کوونکی پیغمبر لري ما ته ول نه لرو. تاثیر د حسد دا بالکل داشته دی او دغه شانته تاثیر د سترګو هم شته، سترګې هم لګیږي. نبی اسلام فرمایي چې سترګه د لګېدل دا حق دی، د هغې نه به ځان بچ کړي. دا د معاشره کې هم ځینې سړی سي مشهور وي چې هغې دا سترګې لګېږي، نو د دې لپاره شرعي علاج دا دی چې دغه شانته په شرعي دمونو باندې ځان دمول. الله تعالی به دې خبرو متوسع وکړي توفیق. دا دعا انشاءالله په دې روایت کې دا یاده شوه چې هر مریض وي، هر رنګه تکلیف ور باندې وي، دا دعا په یو ځل ووایه، هغه ور باندې دم که بسم الله ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد الله یشفیک بسم الله ارقیک. الله دې موږ تاسو ته یاد کړي، الله دې موږ تاسو په وړونو کې صحیح محبت د قرآن سنت واچوي. وصلی الله علی نبینا محمد.